د تورریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت د خوست په یو شمېر سیمو کې د تیرو 2 میاشتو په جریان کې د 8 تورنو کسانو په ګډون د 15 میله سپک او درنه اسلحې ترڅنګ زرګونه فایره مرمۍ او نور مهمات نیولې دي. دوی زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې یوه ډرون کامرا او د شپې لرلید یا دوربینونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په مختلف ولسوالیو کې عملیات ترسره شول چې دا عملیات په مندوزی ولسوالۍ کې او په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې په علشیر ولسوالۍ تڼۍ ولسوالۍ کې او 15 میله سپک او درنه وسله ونیول شوله او په زرګونه فایره د پیکا مرمۍ او د کلاشینکوف مرمۍ ونیول شولې او همدا رقم ته څه د شپې او د ورځې دوربینونه ونیول شول. بل خوا بیا د خوست امنیه قمندانۍ ویان مستغفر ګربز زیاته کړه امنیه قمندانۍ او نور اړوند ارګانونه به ولس ته د ښه او ډاډمن امنیت راوستلو لپاره خپلې هڅې دریغ نه کړي. دا چې وخت نه وخت جنایي پیښې رامنځته کېږي خوست ته شخصي مشکلات په اساس باندې خو بیا هم زموږ امنیتي سرتېري په وخت سره د سیمې د پیښې ځای ته ځانونه رسوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپاري. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې هم جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت یو شمېر نشهیي توکي او په تور یې ځینې ککړ کسان نیولي وه. د خلکو په خبره که چیرې امنیه قمندانۍ خپلو روانو او دې ته ورته فعالیتونو ته دوام ورکړي تر ډیره به په دغه ولایت کې د جنایي پیښو مخه نیول شوې وي.